درېمه ضروري مسله دا ده تا چاله قرض ورکړی یو سړي له دې قرض ورکړی دی تا سره پیسې وي خو بل له دې ورکړي اوس ته زکات وباسې د دغې قرضې حساب به لګې که نه به لګې نو بیا علماو دې کې تقسیم کړی دی دا قرض دوه قسمه تا یو داسې سړي له قرض ورکړی دی چې هغه مالدار دی او کله چې ته وغواړې هغه یې تاله درکوي نو دا داسې شوي لکه تا چې د هغه سره امانت ایښی دی نو بابا دغه قرضه به دې بیا حسابي او د دې نه به زکات کې به دا بیا حسابېږي یا به ته زکات ایستلی کېږي او غوره قول هم پکې علماو دا دی چې دا د زکات نه حساب شي ځکه د صحابه کرامو آثار دې باره کې د هغوی روایتونه موجود شته دي چې هغوی به داسې قرضه په منزله د امانت کې ګڼله ویلې دا پیسې دې تا هغه سره امانتي ته ورېښي دي دویم قسم داسې قرض دی تا داسې یو سړي له ورکړی چې هغه غریب دی او محتاج دی که ته مطالبه وکړې یې تاله نشي درکولی یې درکوي خو په لږه لږه به یې دله درکوي نو په دغې قرض باندې بیا زکات نشته باقي چې تا سره کم مال وي د هغې نه به زکات وغیره وباسئ